وره غونډکه زه خو یې په تاسې ویل کان پر دغه چغړه که رسولی یم سړیه اوس په وکم څه یو وار مې فارن مسکال درکوي بیا مې درکوي بیا مې درکوي ستا له خوا هم ټلیفون نه راتلی نو خود خارې به ستا په هغې کې هم نه وي اخر مو سړی تر راسه غونډک له بغې ورسې وبېلنې له خرڅې به هم خلاص بیا هم راروان شوم دغه سودایي راووتم ناشوده خو نهایه ده له کړه مې دیواله ته یې لکه څه دغه غونډک نه ده راغله وروره اوس زیاته یو ترېټه د دغه هلکانه وتړ تباه برباد یې کړم ای زما به دنیا ته یې دغه رنګه ور کړی لکه هسې وي سرګسې د لمبه لمبه ډېر ښه اوس زما هزار ووهلې تا زما وجایداد ته څرنګه ور اچولی وی ما به ابا مسکین به یو پاو غوړي راړو بیا بیا 2 کاله وسو ما چې به راړو ستا په ټین کې کال یې نه دی وهلی نو هی بربادي نه و نو څه وه یو کال مې ورپی درکړه ته کوټې له لاړې یاد ته دي بیا چې ولاړې وروره بیا د پیسې ګردې ګارې کړګې وې یوه اټانۍ د ځینې راړه تا ول ما په هوټل کې شپه وکړله ما په هوټل کې مړۍ وخوړه تا په مسجد کې نسو خوړه تا په مسجد کې شپه نسو کولی مړه غونډکه ته اوس زه ډرالمه سړی لږ به شنځړی کم کې د پټاشې و د هلکانو پر یاد مې در راړی تا هغه زاړه په غورونه ماته راکړه ته راکړه یو څو نسوار بیا به خبرې په خبرې خو لغړ شنځړی دی سړی زه وکړمه څه ای مې کور یې نه کړی دی مړه بس نه نو زما قسمت غونډکه تا هم نسوار کور یې له کړي دي ما خپله ډېر کم کړي دي کور یې کښېږدم زه یم بیا به نو نه درځه کږي هغه نو هیر مسول ساتم یونیفارم به مو نور راخیستی خو نورې خبرې یې لکه وروره اوس چې دغه هلکانو د پټاشې زه څه چل وکړم سړی زما خدمت را خوړلی دي دا نه سمړې د اخرې زمانې غدي زیاته نو چې زه مګی خوا مې هم په دربده د مصر ورور مې یې نو پخوا چې ما وخت را یاد کړم بس نو بیا درته خوشحاله شم چې خدای پاک باندې خپل زویان درته بلیا کړو د غونډکه وروره ته څه لا پخوانۍ خبرو لګې یا څه کور ته ورشم په تاشه مې نه یې لکوي یا ته وروره هم تر سر نه واړولي اوس به د نور زویان څه تر سر واړوي تای ما څه له شنځړی کوئ ما ته یو د خیر مشوره راکوي وروره خلالکه ما ته به د پتاسې نه ګایېږي زما کور غی پتاسې راته باکوي و درته پتاسه له کوره غایبه ککشیان د ګډ سم دي مړه غونډکه تا په غوږونو شوه که ما په خیال چې خپله سپسته د یاره ده چې سهار به زه راکښېنسته زما ګوټونه بیا د پسو و شب ته څکړي ول بیا ول دغه چغالان وړي دي خپله بیا شرمه ده یاره ده زه له کوره شنځړې راغلی یم ته بیا دلته دماغ راخورې اوس وکړم خلاله خوله د ماته څه که انګر یې له خپلې پتاسې وه انګر زما له سپسې به نږده غږې زما سپسه نو دوی ښځه نه وه دی بختوره نو نه وله چې راواده سوه ستا څه نه وه په کور کې سپستې به ګسه نه ګایېږي کور ګر په سپستې راټول وی ستا وړزبي ګر کور د لا جلا کوي خپله د ماندېګۍ سپی یې اوس نو ماته په غورونو راکوي بشمت شریفه څوکه د نښه زه سموږي یو ورځ زه تا له ګیلې له راغلی یم فریاد له راغلی یم ته نو څه له شنځړی کوې لکه نور نو حل نشته نو د ای زویان پسې واخلې ما پسې واخیستومه هغه سړی زه هلکان څنګه پسې واخلم چې هلکان پسې اخلم پتاسه چې کسای پسې ټولوي راځه خرجي خلالکه پتاسه به نو څه لهی کوي مړه په سپینو زرو تا وایي چا ته یې لکوي زه وروره بله ورځ د مجمل د زوی راوله هلک تللی دی ګوټونه یې راوړي دي د خدای پاک د ګوټونه نو څه دي د پالش ګوټونه یې راوړي یا ما ورته په سپین سر څه مستي وکړه ډېر راته ویلې خبرې راته ویلې ورته دا وره وزه سړی تا زیاته موږ نشو برداشت کولی په ما او په زویان کې د کلمې پرې کړې دي بیا به کیسه سره خیر شوه زاړه مړه هغې باله ته سړی راوسته مړه ته زوی حبس واخه که پتاسه پسې تلله هغې ولاړه دې سې مړه ته راسه زه د ساعته به ما اوس پسې څه خوړل هغه به ته هم راسره خورې دغه حال دی بل نو حل نشته